السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. عربي زده کړئ آنلاین مرکز څخه راغلاست. نن زموږ درس زر عربي انګلیسي جملې ومه برخه ده. درس پیلونه مخکې هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زنګ علامه کلیک کړئ، آل وکې کړئ د موږ راتلونکو درسونو په خاطر، او فیسبوک کې عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک او دا ویډیو لایک کړئ. پیلو بسم الله. ها، هذه ليست مزحة. هذه ليست مزحة معنا دا ټوکی نه دي. پښتو کې موږ وایو دا ټوکی نه دي. په عربي کې هذه ليست مزحة. هذه ليست مزحة. انګلیش کې وایو this is not a joke. this is not a joke. هذه ليست مزحة. دا ټوکی جمع ده، دا ټوکه نه ده. دغه څه معنا راځي ادبي کې. دا ټوکی نه دي. هذه ليست مزحة ټوکه. دا ټوکه نه ده، یعنی دا هغه نه ده، رشخان نه ده، داسې موږ وایو عامي کې. هذه ليست مزحة. دویمه جملې ته راځو. متى ستصل. متى ستصل کله به را ورسیږي. کله به را ورسیږي. متى ستصل. انګلیش کې موږ وایو when will you reach. when will you reach. متى ستصل کله به را ورسیږي. یو څوک چیرته لاره کې را رواني، په سفر لاره کې را رواني، یا ښار ته تللی یا بازار دکان چیرته تللی، ته ورته ټلیفون کې وایي کله به را ورسیږي. عربي کې موږ وایو متى ستصل. متى ستصل کله به را ورسیږي. انګلیش کې بیا موږ وایو when will you reach. when will you reach. when will you reach. بله جمله کولای شم چې یو څه پوښتنه وکړم. عربي کې موږ وایو هل يمكنني ان اسالك شيئا. هل يمكنني ان اسالك شيئا. کولای شم یو څه پوښتنه وکړم. انګلیش کې موږ وایو can I ask you something. can I ask you something. هل يمكنني أن أسألك شيئا. can I ask you something. هل يمكنني أن أسألك شيئا. کولای شم یو څه پوښتنه وکړم. مهرباني. بل جمله لا تزعج. لا تزعج مزاحمت مکوه. مزاحمت مکوه یا په عامیانه ژبه تنګول مکوه. یو څوک ډیر زوري دی نو ته ورته وایې هلکه زورول مکوه، مزاحمت مکوه کنه. عربي کې موږ وایو لا تزعج. لا تزعج. انګلیش کې وایو do not disturb. do not disturb. do not disturb. لا تزعج مزاحمت مکوه. بل جمله من فضلك قل شيئا. من فضلك قل شيئا معنا خیر دی یو څه ووایه. خیر ده یو څه ووایه. من فضلك قل شيئا. please say something. انګلیش کې موږ وایو please say something. please say something. please say something. من فضلك قل شيئا. خیر دی یو څه ووایه. یو څوک خبرې نه کوي، په قاري یا خپي، نو ته ورته وایي خیر ده کنه، یو څه خو ووایه کنه. نو عربي کې موږ وایو من فضلك قل شيئا. من فضلك قل شيئا. مهرباني سره یو څه ووایه. please say something. please say something. من فضلك قل شيئا. بل آسف للإزعاج. آسف للإزعاج معناه په زحمت شوي. آسف للإزعاج په زحمت شوي یا بخنه غواړم د مزاحمت نه. sorry for the inconvenience. sorry for the inconvenience. دلته بخنه مې نه ده لیکلې، بخنه ورسره شته. آسف معنا بخنه. بخنه غواړم په زحمت شوي. آسف للإزعاج. بخنه غواړم په زحمت شوي. sorry for the inconvenience. inconvenience. sorry for the inconvenience. آسف للإزعاج په زحمت شوي. بل جمله أنا أقرأ الكتب. أنا أقرأ الكتب. ذا كتابنا الولم. ذا كتابنا الولم. كتب جمع ده كتابنا. I read books. I read books in Arabic. أنا أقرأ الكتب. أنا أقرأ الكتب. in Pashto ذا كتابنا الولم. ذا كتابنا الولم. بلا جملة ما الذي يجري. ما الذي يجري څه خبره ده یا څه روان دي. what is going on. what is going on in Arabic. ما الذي يجري. ما الذي يجري. پښتو کې څه خبره ده. څه خبره ده. بل جمله احسنت كمل. احسنت كمل معنا ډیر ښه، پر مغزه. احسنت كمل پر مغزه یعنی پوره کړه. یو کار یو څوک ډیر ښه توګه باندې تر سره کوي، عربي کې وایي احسنت ډیر ښه، کمل پوره کړه، پر مغزه.
انګلیش کې وایو well done keep it up well done keep it up well done keep it up well done معنا احسنت ډیر ښه keep it up معنا کمل پر مغزه keep it up کمل پر مغزه اخیری جمله ستا لپاره څه کولی شم یو ها اضافه ده دلته وخی ستا لپاره څه کولی شم ما الذي يمكنني ان افعله من اجلك ما الذي يمكنني څه کولی شم زه ان افعله چې زه وکړم ترسره یې کړم من اجلك ستا په خاطر what can I do for you what can I do for you What can I do for you? تا لپاره زه څه کولی شم What can I do for you? ستا لپاره زه څه کولی شم ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك What can I do for you? یو لنډ تکرار کوم تیز تیز وایو دا خو موږ ورو ویلي یو تیز تیز وایو او خلاص زر عربي انګلیسي جملې ومه برخه پښتو دا ټوکې نه دي دا ټوکه نه ده هذه ليست مزحه انګلیش کې موږ وایو this is not a joke بل جمله کله به راورسیږي متى ستصل معنا کله به راورسیږي انګلیش کې وایو when will you reach درېمه جمله کولای شم یو څه پوښتنه وکړم عربي کې موږ وایو هل يمكنني ان اسالك شيئا کولای شم یو څه پوښتنه وکړم Can I ask you something کولای شم یو څه پوښتنه وکړم هل يمكنني ان اسالك شيئا Can I ask you something بل لا تزعج مزاحمت مکوه do not disturb لا تزعج معنا do not disturb مزاحمت مکوه بل جمله من فضلك قل شيئا خیر ده یو څه ووایه کنه لکه من فضلك قل شيئا please say something بل جمله آسف للإزعاج دلته بخنه غواړم په زحمت شوي sorry for the inconvenience آسف للإزعاج inconvenience معنا ازعاج په زحمت شوي یا په مزاحمت بخنه غواړم د مزاحمت نه انا اقرا الكتب ذ کتابونه الولم I read books بل ما الذي يجري څه خبره ده what is going on بل احسنت کمل احسنت معنا ډیر ښه کمل پر مغزه یا پوره کړه well done احسنت well done کمل keep it up اخیری جمله ستا لپاره څه کولی شم ما الذي يمكنني ان افعله من اجلك ستا لپاره څه کولی شم ما الذي يمكنني ان افعله من اجلك What can I do for you جزاكم الله خيرا دا زمونږ نننی درس هیله کوم درس ویډیو لایک کړئ دوستان سره شیر کړئ هر څه نظر پوښتنه پیشنهاد انتقاد وي کومنټ وکړئ نو چینل اتمن سبسکرایب کړئ نور درسونه هم ګورئ زمونږ عربي ګرامر او عربي زده کړه د احادیث شریفونو هغه ویډیوګانې هم ګورئ انګلیسي درسونه ابتدا نه شروع شوي هغه ګورئ که تاسو نه ګورئ په یوټیوب کې هم کتلی شئ ټلیګرام کې هم کتلی شئ دا درسونه ابتدایي دي کورنۍ لپاره که څوک کورسونو ته نشي تللی کور کې خورګانو سره اکثره کورسونه غواړي چې کورسونو ته لاړ شي خو نشي کولای موږ هم پلانونه زیات دي چې ډیر خدمت وکړو خو بس چا خبره وس کې فلحال نشته ان شاء الله نیت لرو که کامیاب شولو ان شاء الله ډیر خدمت وکړو نو موږ تاسو ته درسو تاسو نور ته ورسوي نو خو خلري دعاګانو کې میا ساتي ټیک کیر الله مو ملشه السلام علیکم ورحمت الله